یو ډول تاسو له ایمانه بیرته د کفر لوري ته وګرځوي که څه هم حق هغه ته څرګند شوی دی خو د خپل نفسي غوښتنې له امله ستاسو لپاره دا غواړي د هغه په جواب کې تاسو له عفو او تیریدنې نه کار واخلئ تر څو چې الله په خپل فیصله نافذ کړي دا اوسئ چې الله تعالی پر هر څه قادر دی وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير منځ قائم کړئ زکات ورکړئ تاسو چې د خپل عاقبت لپاره څه نیکی سرته ورسوي وړاندې ولېږئ د الله په وړاندې به هغه موجود عمومي چې تاسو کړی وي الله د هغو ټول لیدونکی دی وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين د هغو دا وینا ده چې هیڅوک به جنت ته لاړ نشي تر څو چې هغه يهودین نه وي یا د عیسایانو د ګمان له مخې عیسائی نه وي دا د هغو هیلې دي دوی ته ووایه خپل دلیل وړاندې کړئ که تاسو په خپله دعوا کې رښتیني یاست بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون په اصل کې نه ستاسو څه ځانګړي توپ دی او نه د بل چا حق خبره دا ده هر څوک چې خپل ځان د خدای اطاعت او وقف کړي او په عملی توګه ښه چلند غوره کړي د هغه لپاره د هغه د رب په نزد د هغه اجر شته او پر داسې خلکو څه ویره او کړاو نشته وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يهوديان وای له عیسایانو سره هیڅ نشته عیسایان وای له يهودو سره هیڅ نشته په داسې حال کې چې دوی دواړه کتاب لولي همدا شان دعوا هغه خلک هم کوي چې هغوی د کتاب عالمان نه دي الله به دا اختلافونه چې دا خلک پکې اخته دي د قیامت په ورځ فیصله کړي ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم او له هغه چانه بغت ظالم څوک وي چې نه پرېږدي د الله په عبادت ځایونو کې د هغه نوم واخیستل شي او د هغو د ورانولو په هڅه کې وي داسې خلک د دې وړ نه دي چې په دې عبادت ځایونو کې قدم کېږدي او که ورشي هم له ویرې سره به ورشي د هغو لپاره خو په دنیا کې رسوایي او په آخرت کې لوی عذاب دی ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ختیځ او لویدیځ ټول د الله دی په هر لوري چې تاسو مخ واړوي همغه لوري ته د الله مخ دی الله د ډېرې پراختیا خاوند او په هر څه پوهیدونکی دی وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وی وایي چې الله څوک په زوی ولي سره نیولای دی الله لدی خبرو پاک دی اصلي حقیقت دا دی چې د ځمکې او اسمانونو ټول هستي د هغه دی ټول د هغه د امر منونکي بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له
فيكون هغه د اسمانونو او ځمکې هستونکی دی او د کومې خبرې چې هغه فیصله صادروي صرف دومره امر ورته کوي چې شه نو هغسې کېږي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ناپوهان وایي چې الله په خپل ولې موږ سره نه غږیږي یا موږ ته کومه نښه ولې نه راوړي. همدا شان خبرې له دوی نه مخکې خلکو هم کولې. د دې ټولو مخکنیو او وروستنیو ګمراهانو ذهنیتونه یو شان دي. باور لرونکو ته خو موږ په ډاګه څرګنده خپلې نښانې ښکاره کړي دي. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. موږ ته د حقایقو له علم سره زیری ورکوونکی او ویرونکی لېږلی او د دوزخ د خاوندانو په هکله ته نه پوښتل کېږي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يهوديان او عیسایان به هیڅکله له تانه خوشاله نشي تر څو چې ته د هغو په لاره لاړ نشي. دوی ته په کلکه ووایه چې سمه لاره یوازې همغه ده چې الله ښودلې ده او که ته له هغه علم نه وروسته چې درکړی شوی دی د هغو په خواهشونو پسې لاړ شي نو ستا هیڅ دوست او مرستندوی نشته چې د الله له نیونې نه دې وژغوري. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. کوم خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی داسې لولي چې څنګه د هغه د لوستلو حق دی. هغوی ورباندې د زړه له کومې ایمان راوړی دی او څوک چې د هغه د نه منلو چلند غوره کړي هغوی په اصل کې زیانمن دي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای بني اسرائیلو زما هغه نعمت ور یاد کړئ چې پر تاسو مې لورولې او دا چې ما تاسو ته د نړۍ پر ټولو قومونو فضیلت درکړی. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. او ویریږي له هغه ورځې نه چې هیڅوک به هیڅ چاته یوازې ذره په درد نه خوري نه به له چا نه فدیه قبوله کړای شي نه به کوم سپارښت انسان ته ګټه ورسوي او نه به ګناهکارانو ته له کومې خوا نه څه مرسته ورسېدای شي. د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 2مه سوره ده په مدینې منورې کې را نازله شوې ده